چې په میراث کې خوندو ته حق نه ورکول څه حکم دی؟ که درمنو عزتمنو په قرآن مجید کې چې کوم ځای کې الله جل جلاله د مال د حق ورکولو آیات نازل کړي دي، په هغه کې زنانه د نارینه سم مخکې کړی ده. الله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی تاسې و نارینه ته دومره ورکوي لکه دوو زنانو ته. مفسرین وایي چې دلته الله جل جلاله دا زنانې ولې مخکې کړي؟ هغه په وجه د دې چې الله ته دا ور معلومه وله چې داسې وخت او داسې زمانه به راځي چې د خوندو یعنی د زنانو په حق ورکولو کې به خلک تنګي کوي، نه به ورکوي. نو ځکه الله زنانې مهمه وګڼلې، هغه در نارینه په تاکید سره بیان کړي. ډېر ښه خلک به وي، معززه خلک به وي، د صف اول خلک به وي، عبادتونه به کوي، قرباني به کوي، لیکن د قیامت په ورځ به د خوندو د حق نه ورکولو د وجې څخه د مجرمانو په صف کې ولاړ، د جهنمیانو په صف کې به ولاړ. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د مشکات شریف حدیث دی چې څوک یوه ولیږ ته برابر مځکه هم د چا د ظلمن لاندې کوي، د قیامت په ورځ به د 7 مځکو څخه دومره مځکې دومره حصه د ده په غاړه توک وي راځړي شي. او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایله چې کم څوک د خپل وارث میراث نه ورکوي، کاټوي یې، پرې کوي یې، نو د قیامت په ورځ به د ده څه جنت داسې پرې کول سي، کاټ کول سي، یعنې ده ته به نه ورکول کېږي. او ځینې کسانو خو بیا دا وایي چې ما ته خور را معاف کړې ده، خور را بخښلې. اول خو د خور دا بخښنه دا معافي کول دا اعتبار نه لري. زموږ ټولو فتاواو دا لیکلي، احسن الفتاوا فتاوا بنوري ټاون، جامعة العلوم اسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټاون، دغسې زموږ ټولو کتابو دا لیکلي دي چې در څو یې ته هغه ته ورنه کې، هغه قبضه پرې وانخلي، دغه د دې معافول معتبره نه دي. په حواله سره د تکمله رد مختار علی الدر مختار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 505، دغسې اشباح و نظایر لابن نجیم صفحه نمبر 309. نو دغه د زنانو معاف کول چې ما بس د کوره مې لاس مه کاږه وروره، دا اعتبار نه لري. در څو چې دې ته په قبضه کې ورنه کې، دا خپله حصه وانخي، معلومه نسي، تقسیم نسي، دا عفه د هغې دا معتبره نه ده. عزتمن سره خطاباسو به نه. او دا زنانې ولې هر ځای داسې غیرتمنې وي؟ یو ورځ موږ یو غیرتمن ورور ونه لیدی چې خوره زه خو نارینه یم، ته اولاد نه لرې، یا کمزوري دي، یا کوشنیان دي، یا غریبان یاست، مسکینان یاست، زه به نورې وګټم ونه څه دا زما یې سم ته واخله. دا خوندې دا زنانې ولې هر وخت کې در دا نارینه و غیرتمن؟ نو خلاصه د خبرې دا ده لکه څنګه چې تا نه د ګټلې د بابا میراث دی، ستا اولادونه پکې آبادیږي، نو دا زنان هم حق لري چې د دې اولادونه پکې آباد سي. ها که چیرې د پلار میراث نه وي، د پلار حق نه وي، د پلار جایداد پاته نه وي، ورونو په خپله سره ګټلې ده، په خپله کاروبار کړی دی، په خپله تجارت کړی دی، د پلار په دې نه دی کړی، په هغه کې خو بیا خوندې حق لري نه. ها که د پلار په پیسو تجارت سوي یا د پلار میراث جایدادي شکل کې پاته سوي، دا ورکول لازمي دی. که څوک نه کې ور سخت ګناهګار به وي، د قیامت په ورځ به د مجرمانو په صف کې ولاړ وي. که چیرې د چا پلار حق و خور ته نه دی ورکړی او میراث یې اوس و زامنو ته پاته سو، نو پر هغه زامنو باندې دا لازمه ده چې دا خپلې عمګانو ته د حق ورکړي، دا نه معافېږي. که هر څو پلار څه پاته وي، نیکه څه پاته وي، در هر څو پورې چې پاته وي، دغه چا په قبضه کې چې دا مال دی، که د انمسیانو په قبضه کې رالی، که د کړوسیانو په قبضه کې رالی، پر هغو دا لازمه ده چې دا خپل حق و حقدارو ته ورورسوي. والسلام.